بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین مونږه MNAs MPAs میر وغیرہ چیرمنانو عوامي مسایلو باره کې د چینل باندې تاسو دا ویډیوز وغیرہ ګورئ. اکثر زه اکثر یو ځای ته لاړ شم نو ماته داسې یو شخصیت میلاو شي چې په هغې کې زه زړه نه او ډېر د خوشحالۍ نه چې هغه ویډیو کولو ته زما زړه آماده وي. نن چې دی زه یو ځل بیا مجبور یم په دې خبره باندې په دې چې که تاسو ګډبې ته راشئ نو یو نوم دی نیازګل، خپل نوم یې چې دی عمر فاروق صاحب دی او نیازګل نوم باندې هغه مشهور دی. د ده مونږه که فرض که صحت لحاظ سره خبره کوو نو د ده باندې څه مرګي وغیره هم همداسې، خو دا کس چې دی ده کله دا خپله کمزوري نه ده ګڼلی. په دې کمزورۍ کې چې دی په دې بیمارۍ کې د قبر کنستو کې بلکې په دې قبر نوم باندې د ده نوم که څوک اخلي نو قبرونو والا داسې یا خدمتګار داسې نوم ورسره راځي. یو ډېر خوب هلکه کم عمر دی، خو زه به د MNA او MPA په بدل کې زه اخلم. د هغې وجه دا ده چې کم خدمات دی کوي، کم انداز سره د ده خدمات دي، نو زما په خیال دا یو ډېر دروندوالی دی د ده په شخصیت کې. زه تاسو سره د هغې ملاقات کوم. عمر فاروق صاحب عرف نیازګل کسان کونسلر دی، د چیرمین نه زیات حقونه اخیستي دي، او برهان خیل چې دی د تعلق دی برهان خیل VC ده، او بډبیر چې دی نو د دې علاقه ده. راځئ چې ملاقات وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمال صاحب خیر؟ الله کرم دې دعاګانې ستاسو. نیازګل صاحب هر وخت همداسې اوسئ؟ هغه چې زما هم دغسې دغه دی، لباس هر څه زما هم دغسې. ما ریکارډینګ نه مخکې ورته ویل مالي هغه څه که منځ کې یا څه واسکټ وغیره چې یا څه دغه هغه وایي چې نه بیا به زه پېژندلی کېږم، نه دا زما پهچان دی او همدغه زما پهچان وي، دا وړی چې مې زما دغه پهچان وي. نیازګل صاحب الیکشن هم وکړل او څنګه مو کول؟ الیکشن چې ما کولو ما سره په جیب کې لکه 100 روپۍ نه وې. ملګرو زه ودرولم زما تعلق عمر فاروق ته په نیازګل مشهور یم د بډبیره دیره کې د ماکې نه وروسته خوښتې مونږ وباسو. شپږ اته ملګري یو، هر قبر له زه ځم، زما د لرګو بیماري ده، په ما د اړیکو کورونه نه کوي. د خدای تعالی غریبانو خورونه ماتې چې ته به کار نه کړي، باید د خلکو خدمت کوه. ملګرو درېده خوښتې مې ویستې، بس ملګرو زه ودرولم. فارمونه راله هغوی راواخیسته، داخله راله ملګرو که الیکسیونه راله هغوی جوړ کړه، پوسټر راله هغوی جوړ کړه. د خاندان 2-3 کسانو چې منډې تړلې رازرله شوي وو کور کې ووالې. ودرېدم ملګرو ودرولم کسان سیټ ته. MPA صاحب ډاکټر راته ودرولو، زموږ د علاقې ډاکټر دی شاه ولي صاحب، نامې ده، ښه هلک دی، تکړه هلک دی. دوه نور هم ولاړو، هغوی زموږ ورونه دي، پالسین صاحب، فضلداد صاحب، دا ولاړو موږ 4 کسان. زه الیکشن ورځ چې راله هم ما سره پیسې نه وې. زموږ کلي کې یو ملګری مړ مختیار حسین نامه، د الیکشن په ورځ هم زه قبر نه کړم. خلکو راته لاړ شه اوس درېږه سکول سره ودرېږه. ما ورته ویل چې الله راله عزت راکړي، هسې به هم را راکړي. او ما ته خلک وایي چې تا ګټلې ده. د بډبیرې خلکو ما سره غیرت پښتو کړې ده، ښه برابر. د الیکشن په ورځ هم ما قبر له کلم راغلی. ما خپل وټ 2 بجې پول کړی و، خپل وټ ما 2 بجې پول کړی. زموږ چې کوم د VC چیرمن دی هغه 427 وټ اخیستی دی، زه 170 او ما د هغه وټ اخیستی دی خپل 880. او بس ما د خدمت کوم د خلکو، دا د خلکو مینه ده، د خلکو مینه ده. د ویڼو کار زه کوم، د الیکشن نه مخکې هم کوم، د الیکشن نه وروسته هم کوم. د الیکشن د چې وګټلو د هغې په سبا مې ویڼه زه صفا کوم. ځکه چې ټولنپور ته لاړ شي، ټولنپور کې به یو ته وی، بل ته به وی، بل ته وی، چې تعلق کې نه لکه فیض محمد ته به وی، بل ته به وی. فیض محمد صاحب دی د ماشوقینو سره تعلق ساتي، ټولنپور کې دی عمله کې، نو هغه ته به مینه زاري کې بلوچ یې نه شي. نو بیا زه په خپله خلکو له ویڼه صفا کوم. دا ټول مې ویني، ما سره ټول کلی ښه غیرت پښتو کړی او زه هم خلکو سره کوم. نیازګل صاحب دا راته ووایه چې یاره څه ګورې چیرمین او کسان کونسلر کې فرق څه دی؟ ناصر جمال صاحب کسان کونسلر او چیرمن کې فرق دا دی چې کسان کونسلر به یو پاس کېږي
او چیرمن لکه 8 ولاړې 9 ولاړې 4 ولاړې 5 ولاړې کې به 3 کسان پاس کېږي که په لومړي نمبر رانشي په دویم نمبر به راشي که په دویم نمبر رانشي په دریم نمبر به راشي خو پاس به شي چې په ډبرې تاڼې ته ورشي یا بلې تاڼې ته ورشي نو چې ته ورته زه کسان کونسلر یم نو دومره اهمیت درله نه درکوي او چې ورته وایي چې چیرمن یم کارډ ورته خپل د چیرمنانو کارډ وښیه نو درله هر څه د حقوقو ورسره پې کښېنه کرسیان درته فري د چیرمنانو تنخواه ده پناه راکړي په هر ځای کې د چیرمن عزت شته او د کسان کونسلر نشته زه دا ځان دپاره نه ویم زمونږ بډبیره 6 ویلج کونسله ده 6 کسان کونسلران ما سره راغلي دي برای تحصیل پیشتاخره ده تحصیل بډبیر دی لکه 27 زمونږ په تحصیل بډبیره کې ویلج کونسل راځي لکه دا زه دې ټولو دپاره وایم چې د کسان کونسلر هم لکه څه حقوق ورکړلی شي د زمونږ لا تر اوسه پورې کارونه نه دي جوړ زه به یوه ورځ هایکورټ ته تللی وم ما ورته زه کسان کونسلر یم کارډ ما سره ونه لکه چې زمونږ یو اول AD صاحب ته دا خواست دی چې لکه د کارونه دي ټولو کې هر ممبر له کارډ جوړ کړلی شي سرکاري بله خبره ده د ناصر جمال صاحب چې د کسان کونسلر له څه ورکړي یو کال شو فنډ نه دی راغلی چې مونږ درې ته ځو خلک راته وایي یا زمونږ بور لاره خوره تخم چې جومات چیرمنانو ته تنخواه نیازګل صاحب ملاوېدل شروع شو کسان کونسلر لکه دا خو ګوره زمونږ د دې صوبې دغه ده چې چیرمن ته ملاوېږي چې چیرمن ته ګوره د تحصیل چیرمن ته 20000 ده د ویسي چیرمن ته 20000 ده زمونږ چیرمن ته 20000 او چې زمونږ چې ډېره نه وي چې دغه 10-12 هزار روپۍ خو وې که نه ناصر جمال صاحب زما به صرف صوبې نه ده راغلی بلکل جی مشران او حقیقت هم دا دی ناظرین که موږ وګورو د چیرمنان فنډونه هم د هغې شته لکه د هغې سره سیاسي اپروچ هم زیات دي او کسان کونسلر چې د هغه ووټ به د چیرمن نه سوا وي تاسو به ډېر ځایونو کې داسې وګورئ چې 400 باندې به چیرمن منتخب شي او په 1600 په 1300 باندې به چې دی نو کسان کونسلر منتخب شوي وي خو یقین وکړئ چې دغه کسان کونسلر له ووټ میلاو شوی دی حالانکې چیرمن ته میلاو دی هم په دغه چیرمن باندې لګیا یي چیرمن بیا هم څه ناڅه کوي کسان کونسلر چې دی هغه بلکل لکه د پاڼې وله شلولې ده د هغه حکومت هم وله شلولې ده او سیاستدانان هم وله پاڼه شلولې ده او دې کې دومره فرق نه دی پکار دا ده چې دوی ته فنډز میلاو شي او دې نه علاوه د دې تنخواګانې کارډ ایشو شي او د دې یو پهچان په دې چې دا پهچان دی له عوامو ورکړی دی دا حکومت نه دی ورکړی دا عوامو ورکړی دی د عوامو نمایندګي ده او چې منې نمایندګي منئ د میر منئ د چیرمن منئ د MPA منئ د وزیر اعظم منئ د صدر منئ نو کسان کونسلر چې دی د په شخصي ووټ باندې راځي او په ذاتي ووټ باندې راځي دا راته ووایي نیازګل صاحب راځي کې تاسو پنګې وغیره مه اخلئ هر چا له ورځئ دغه ناصر جمال صاحب ما MPA سره پنګه اخیستې ده اوس ما له د وړو کوټن نه کوي هغه په دې وجه چې د بډبیرې د دیني جنازګاه به ما صفا کوله سمه دمه جنازګاه وه د پې 3.5 کروړه روپۍ لکه ټینډر وشو چې 3.5 زه ورته مې ویل نیمه نو ده وایي دا شوې ده دا اکسیجن کړې ده دا کړې ده هغه کړې ده هغه MPA صاحب زوی ټیکه اخیستې وه نامد علي حیدر ټیکهدار ده خو د هغه د زوی هغه اخیستې وه ټیکه ورسره شامل هغه ورپسې زه جوماتونو کې ودرېدم خلک مې ورپسې وویسته هغه ورپسې ودرېدم زما د اوړو کوټه وه په ډبېره کې زه لایسنس مې جوړ کړو هر سي له لاړم هر سي ما نه کوي MPA نه هله چټ راکړه زه دله لاړم د خاندان کسان مې بوتلو و MPA صاحب ما له چټ رانکړو پرون کلي کچهرۍ وه کلي کچهرۍ کې ما UDC ته مو ویل عمران صاحب ته چې دغسې دغسې مسلې دي او دې رالو ده ما دلته له 12 پرمټې MPA خوشدل ما ته ویل که نه هغه ما ته وویل خوشدل صاحب دا له 12 پرمټې کول پکار دي او 14 پرمټې درله کول پکار بس ما ورته غږ ونه کړو هغه په دې وجه چې ما ورته چې دا سمه دمه جنازګاه ده زموږ دلته د بجلۍ حالات خراب دي دا دی ډېر راته خوشدل صاحب غضنفر علي بابو صاحب او کس نیم پکې ګوتې وهلې دي ډېر راته خرابې کړي دي زموږ بالخیل چې کوم دوی سي دا خلک دي موږ ګورانخیلو بلخازو او توتیخیلو سره په جنګ ګډولي دي موږ یو بل ته دومره راوستي یو دا 2-3 کندي چې یو بل ته ټوپکو ته تیار یو مسلې جوړې کړي دي نو زبا لکه ارسه کې او د وړو کوټې دي لکه د وړو کوټې شاه نظر له د بورانخیلو کوټه ده نه وړي محمد طالب په نامه کوټه ده نه راځي د وسیم په نامه کوټه ده نه راځي د بلال په نامه کوټه ده نه راځي د زیشان په نامه کوټه ده بډبیرې ته نه راځي
چې کومه کوټې دي سرجي د بډبیرې په نامه دي هغه بار خرڅېږي په سیپن کې ایجاد حسین په نامه کوټه ده هغه سیپن کې خرڅېږي د بډبیرې نه بار دی هلته چې ورشي صرف مهاجرو له ورکړل کېږي اوړه چې کوم د سرکاري راځي دې کې سرجي لکه د یو کور اته د یو خاندان ناصر جمال صاحب هغې اته کوټې شوي دي نو د یو خاندان ته اتو کسانو له ناصر جمال صاحب څنګه کوټې کې چې بیا دې ولوم کې سرجي لکه دا قریبي خو هر ځای کې ده خوارکي هر ځای کې ده څوک به جمعیت کې څوک به جومات اسلامي کې څوک به پیپل کې څوک به کرن کې لکه دا سړي خپل یو منشور دی خپل یو قانون دی خپل یو وین دی دا هغه بوټ دی بس هغه څوک بچا پسې څوک بچا پسې زما خاندان کې جومات اسلامي شته جمعیت شته نشنل شته پیپل شته پی ټي آی شته هر پارټي کرن شته هر لبیک شته هر پارټي شته زما په خاندان کې نو لکه د هغې د وجې چې د صرف خپل نشنل والا له ورته وړې ورکړي او چې سرجي چاله ته به داسې سړي له سرجي لایسنس له بیا اپلای کړي هغه له به ورکړي چې د هغه کم از کم اجره وي چې هغې سرجي کور ته دننه کړي ته ورله ورشي په روم انټري کړي نو سرجي هغې خپلو رشته دارو له ورکوي نو زما ایم پي مخ مروت دلته چالي دی بډبیره کې ډېر غریب خلک دي زموږ خو دا یو کمزوري د شاه فرمان صاحب ګورنر و لکه چې هغه د کلي نه څه کړی وی سرجي دا بالخیلو ته ګیس شته مونږ ته ګیس نشته لکه په یو کلي کې چې لکه مثال خبره د لارې یو سر ته ګیس وي سرجي د لارې بل سر ته ګیس نه لکه دا انصاف دی اډې دي زموږ په بډبیره کې په بالخیلو کې څلور دغه دي پیوډرې دي د سیپن پیوډر شته د متنو شته د ماشو شته بل شته هغې کې بجلی نه ټیکېږي چې کم زورور خلک دي سرجي هغې ځان اډونه بار کړی دی چې کم غریبانان خلک دي زموږ بالخیل عمرونه دي ناصر جمال صاحب هغې غریبانان اډو کې دي هغې ته بجلي نشته دا یې څلورمه ورځ ده زموږ کور کې بجلي نشته ما پرون هم د 200 پټرول وروړو جنریټر ما روړو په کاري مې روړ ومې لګول داسې خلک وایي ناصر جمال صاحب داسې خلک زموږ په دې کلي کې شته چې هغوی سره به د 100 روپو وسنګي پټرول به څنګه روړي مال ساتي ځناور ساتي اوبه خو به ورکول غواړي که روټۍ به څنګه پوره کړي روټۍ کې خو هغه مال پرېږده چې هغه د مال ریشه او د مال هم ځناور انسان هغې خو هغه اولاد نو خو زیات ګران نه وي ځناور ګران او اولاد له نن سبا ګران دی چې پوره کړي زموږ بل دا دفتر دی دفتر کې لکه دا دفتر دی سیکرټرین راشي زموږ دا دی لکه زموږ د صوبې دغه نه دا هم خواسته یو یو پیس ته یو بیټري ده هغې باندې دوه ویلیج کونسلې دي دوه سیکرټرین دي دوه کمپیوټرې پرې لګېدلي دي چې په هر ویلیج کونسل کې سرکاري ځای زموږ دلته خپل یونین کونسل شته سرکاري دي ځای شته هغه نه جوړي دا د صوبې مشرانو د زموږ لغه گزارش دی چې د بډبیرې ته راشي دا یونین کونسل وګوري دا خو سرکاري ځای دی چې دا دوه درې چته جوړ کړي چې پټواري هم دلته راځي اسسټنټ کمیشنر هم یو هفته کې یو ورځ راځي د دې بډبیرې دا مسایل اوري تحصیلدار هم هفته کې یو ځل راځي د دې خلکو مسایل به اوري بل هغې کې چې هغه شمسي سیسټم وشي نو دا دی که بجلي ورځ به وي که ورځ به نه وي بعضې وخت کې د زول طوفان د وجې ناصر جمال صاحب ورځ به بجلي بند وي د دې د وجې داسې کس راشي چې د هغه غریب د نور اپریشنې په صحت کارډ عمران خان چیرمن صاحب دا ښه دغه راویستی صحت کارډ وي غریبانان نو چې پارمبي وي د هغه علاج به بیا پریویټ کړي چې پارمبي وي علاج ورته سرجي زموږ دلته ټولې غریبانیانې دي لکه 800 روپۍ دیوړي د سرجي په تېل دي 100 روپۍ وړه میلاویږي لکه چې هغه هفته دیوړو کې یو هفته کې وړه راوالي بچو له به څه کوي زموږ د پښتنو خو 5 ناصر جمال صاحب شپږ بچي دي اته بچي دي لکه دې کې به ډاکټر هم راځي طبیب هم راځي مړی هم راځي ژوندي هم راځي بیماري هم راځي لکه دا دې لپاره داسې کول غواړي چې د دې لپاره یو لار وباسي د بجلۍ لپاره زموږ ایم پي اے صاحب هغه سړي له کار کوي خوشدل خان ایډوکیټډ صاحب سابقه ډپټي سپیکر دی د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق دی چې کوم لږ زورور سړی وي زه صفا سړی یم صفا یم د خدای تعالی غریب یم ما سره په دې لږ یم نه ما ورسره بله ورځ مجره کې دا ټول کلی ناستو دیم ناستو چې دا به هغه وکړو هغه به دا وکړو ده په 2010 کې زموږ ایم پي اے صاحب دی چې کله ډپټي سپیکر شو د اډې ولګولې موږ ته د کمیډۍ نه بجلي وایي کټ که یو سړی دی سرک نوررحمان چاچا نوررحمان چاچا سره زما د سر ګل دی ښه تعلق دی د کور سړی دی خو لکه دا د یو سړي د وجې خو ته په ټوله بډبیره کې مه تیاره کوه که نه سرجي هغه شوه لکه دا د اداري کار و سرجي دا 2.5 کروړه روپۍ چې زموږ د 2.5 کروړه روپۍ په دې باندې موږ له سرجي پیډر شوی دی چې پیډر نه وی شوی دی ګیس محکمه کې دننه کړی چې د ټولو خلکو د ګیس سرجي په 350 په 370 په 400 روپۍ صرف
ګیس دی پانګیس دا به سلنډر کې اچي چې 2-3 ټایمه چای دی پې پخېږي سرجي بیا پکې ایسم دی ټیک خبره کوئ دا راته ووایي چې یاره د دې د کم داسې زیاتر داسې مسایل راځي چې دا خلک یې ډېر زیاتر وي 2-3 داسې خبره وکړي چې یاره دا مسایل دا د بډبېرې د خلکو ډېر زیات دي سرجي بجلي ګیس سرجي دلته زمونږ بډبېره کې هسپتال دی هغې کې ډاکټران هم صحیح نه کښېني زه خپله ورځم ځکه زه خپله غریب یم چټۍ وکړم چټۍ ته هم سرجي ګنټه انتظار کې که چېرته دې پکې تعلق معلوق وي سرجي بیا به دې زر کار کېږي ډاکټران دې نه ګوري چې کوم سرکاري چاکلیټ انجیوس طرف نه میلو شي د سرجي دوکانونو کې خرڅېږي خو دلته هغه سړي له زمونږ د بډبېر هسپتال کې هغه سړي له ګولۍ دارو ورکوي چې تعلق دي لیبارټرۍ والا میډیسن سټور والا سره دې ګپ شپ وي پیناډال پلته به هم درته میلاوېږي هر څه به درته میلاوېږي او سرجي هغه سړی کار نه کېږي زما غونته کې بل غونته کې غریب سړی ورشي هغه کړېږي 2-3 ګنټې سرجي دا سیکنډ شپ هم شوی دی سیکنډ شپ کې هم دي دلته د دې بډبېر هسپتال کې سرجي چې صحیح ډاکټران کښېني اوس یو سړي سره به کاري وي یا به نه او به ټیکنیکل ته ځي یا به لارج ته ځي او به شیرپور ته ځي حالانکې ناظرین دا چې کوم ځای کې موږ ناست یو KPK کې تاسو د هر ځای یا پاکستان کې د هر ځای بلوچستان د سیند کې دا ویډیو ګوري بډبېر اصل کې دا ایریا چې کوم نیازګل صاحب دا خبره کوي دا کم نمونه اخلي لارې شو دا فاصله ډېره زیاته جوړېږي دا ټیکسي کې دی کوي چې هلته مریض ورسېږي نو هغه ته ډېره کافي فاصله جوړېږي او غریبي دومره ډېره ده چې داسې غریبۍ کې لکه انسان نشي وړی خپل مریض په داسې دغه کې رکشا یا ټیکسي یا سوزوکي وغیره خپل مریض بوتلل او هلته کې بیا علاج کول او بیا راوستل دا ورته ډېر زیات ګران پرېوځي ډېره مننه ستاسو نیازګل صاحب چې تاسو زموږ پروګرام اټینډ وکړئ تھینک یو سو مچ ناظرین دا زموږ ګرانقدر عمر فاروق صاحب د نیازګل صاحب په نوم باندې مشهور دی بعضې خبرې داسې وي چې هغه موږ پولیټیشن ته کښېنو هغه لیمټ ساتي هغه لیمټ د وجې نه هغه خبره هغه نشي کولی نیازګل صاحب چې کوم خبرو کې هغه زړه دننه نه وکړې او ما لیټډ کو په دې ورکړله چې پرېږده چې دا خبرې وکړي چې دا د زړه دا خبرې چې دی دا موږ ته ډېرې کمې مخې له راځي نیازګل صاحب ډېر د زړه نه دا خبرې وکړې مسایل چې دی دا هر ځای کې وي خو بعضې ځای کې چې موږ لاړ شو نو هلته هغه مسایلو هغه اجتماعي چې تاسو پرې نظر واچوئ نو هغه څه داسې وي چې یاره موږ په دې خبره حیران شو چې دا خلک بهر ته ولې نه روځي دا خپل دا حق ولې نشي غوښتی بل الیکشن را روان دی الله رب العزت دې وکړي چې دا کم صوبایي حکومتونه به اوس ختم شي کیدای شي تاسو چې دا ویډیو ګورئ ختمه شوي وي او نن د هغې فیصله ده نو که نن ختم شي نو سبا بیا چې دی دا پالیټیشن به دې خلکو ته راځي زه هم څه خبرو پته نه لګي چې دا پالیټیشن به په کومو سترګو راځي که هغه د PTI دی که د MP دی که JUI دی که پیپلز پارټي دی که PMLN دی خو دا دومره حقوق چې صرف شي نو داسې ټایم کې بیا خلک هم د غونډې سوچ کوي او خلکو له پکار دي چې دغه ورځ چې دی دا د الیکشن دا یو ګنټه دا دې ضرور سوچ وکړي چې دا زه چا سره زیاتی کوم ځان سره که نه د پوره قوم سره اجازت کوم ډېره مننه السلام علیکم